الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم انضمام د پوټوار اوسیدونکی او بالکل د نورو په شان څنګه نن هم دغه رنګ مرکه را جوړه کړه د خپل ګران مشر د پښتو ادب یو ښه لیکونکی شاجي ګل صاحب سره. نو بالکل دې نه به نن پوښتنه کوو چې دی د پښتو ادب شروعات څنګه اخیستی او دی دغه نو د دې باره کې به دې سره نن دغه کوو. نو بالکل تاسو دا مرکې زموږ په پیج به ګورئ د اختشام نوم په یوټیوب په لیکه. نو بالکل پروګرام کې شاجي ګل صاحب ته هرکلی ویم او په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، تاسو هم په خیر راغلی. جی ډېره مننه. تاسو موږ له په دې دومره سخت وخت کې په دې دومره دغه کې مصروفیاتو کې تاسو موږ له ټایم راکړو، نو ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه چې تر موږ راورسېدئ. شاجي ګل صاحب، مینوالو کتونکو ته به تاسو غزلې وایي، تاسو خو ډېرې غزلې دي، ښه لیک هم کړی دی. نو بالکل مینوالو کتونکو سره به د زړه لیک د زړه غزلې به ورسره شریکوئ. نو بالکل ارشاد. ستاسو د چینل د غزل څو شعرونه د فن او فکر نه بالای الهامي غزلې، د فن او فکر نه بالای الهامي غزلې یاره قسم درته کومه چې بیخي غزلې او هر ادا دې د کمال ده او ځانګړې هم ده، هر ادا دې د کمال ده او ځانګړې هم ده. د تغزل نه ډک یې څومره قیمتي غزلې او جانانه ستا او زما ډېره عجیبه رشته ده، جانانه ستا او زما ډېره عجیبه رشته ده. زه ادب ذوقه یم او ته یو فطرتي غزلې او نه تانه مخکې سره تله نه تانه وروستو راځي، نه تانه مخکې سره تله نه تانه وروستو راځي. ته مې لومبۍ غزلې، ته مې اخري غزلې او زما غزلې چې لوستو نو په خندا شوه ورته، زما غزلې چې لوستو نو په خندا شوه ورته. ویل ما ته پته وه چې ته د لیوني غزلې او مقطع شعر چې د ګل ذکر در کې نه وي د ګل رنګ نه لري، چې د ګل ذکر در کې نه وي د ګل رنګ نه لري. سوال پیدا کېږي نه چې ته به د سپرلي غزلې. یقینا چې ډېر ښه غزل و، ډېره مزه یې وکړه. نو بالکل مینوال به ترې هم مزه اخلي. نو شاجي ګل صاحب، تاسو به مونږ ته نورې غزلې هم وایي او بالکل ځکه چې کتونکو غوښتنه کړې ده ستاسو لیک خوښوي، ځکه چې ستاسو لیک ډېر ښه لیک دی. نو بالکل که څه داسې بل غزل هم وي نو شریک کوي مینوالو سره. سترګو قربان د بل غزل څو شعرونه چې ستا د عادتو تا کولې په لفظونو لوبې، ستا د عادتو تا کولې په لفظونو لوبې. زه هم عادت شومه کومه په لفظونو لوبې او نورو قامونو په وختونو باندې لوبې وکړي، نورو قامونو په وختونو باندې لوبې وکړي. خو یو پښتونو چې کولې په وختونو لوبې او دا برکت دی، دا برکت د ترقۍ دی چې له خیره سره، دا برکت د ترقۍ دی چې له خیره سره په انسانانو باندې وکړي کاغذونو لوبې. او ما په ځان هره لوبه وکړه خو نصیب مې نه شوې، ما په ځان هره لوبه وکړه خو نصیب مې نه شوې. حالاتو وکړلې زمونږ په قسمتونو لوبې او زه به دې ورځې لږ د ځان نه مشر کړی وم، زه به دې ورځې لږ د ځان نه مشر کړی وم. ما خرڅې کړي دي د لوبو په وختونو لوبې. ډېره مننه. او نه یې ګل ورکړو چاله مقطع ده پکې چې نه یې ګل ورکړو چاله نه یې چانه ګل واخیستو، نه یې ګل ورکړو چاله نه یې چانه ګل واخیستو. پښتنو جونو باندې وکړې رواجونو لوبې. ډېره زیاته مننه. او د بل غزل څو شعرونه چې یو ترهي غزل دی د شاهد صاحب د پروګرام نه هم نشر شوی و. د شاهد صاحب طرحه وه چې هر څوک جون ورسره ګران دی په ما ګران هم دی. د هغې ړومبی مصره ما داسې لګولې وه چې جانان مې و جانان به وي اوس مې جانان هم دی، جانان مې و جانان به وي اوس مې جانان هم دی. هر څوک جون ورسره ګران دی په ما ګران هم دی.
او څوک چې د بل غم کوي خپل غم به خدای نه ورکوي. څوک چې د بل غم کوي خپل غم به خدای نه ورکوي. څوک چې د ځان دی نو ور وګوره په ځان هم دی. او ځینې لفظونه مې الټه لیکل خو سیده راتلل. ځینې لفظونه مې الټه لیکل خو سیده راتلل. لکه یو درد شو یو هغه شو بل نادان هم دی. ډېره مننه. ځینې لفظونه مې الټه لیکل خو سیده راتلل. لکه یو درد شو یو هغه شو بل نادان هم دی. او څوک چې پښتون په آرام نه پرېږدي آرام یې ورک شه. څوک چې پښتون په آرام نه پرېږدي آرام یې ورک شه. سر مې سر تور کړو لاس مې پورته کړو اذان هم دی. او څوک چې د ښه وخت د راتلو په انتظار کې ناست دي. څوک چې د ښه وخت د راتلو په انتظار کې ناست دي هغو ته ووایه چې وخت درنه روان هم دی. ډېره مننه. او تش په خندا یې درکومه شکر نه وباسي. تش په خندا یې درکومه شکر نه وباسي. جانانه واخله که نه زړه دی او ارزان هم دی. ډېره مننه. تش په خندا یې درکومه شکر نه وباسي. جانانه واخله که نه زړه دی او ارزان هم دی. دا مې یقین دی چې د یار په ما یقین هم شته خو دا مې یقین دی چې د یار په ما یقین هم شته خو دا مې ګمان دی چې د یار په ما ګمان هم دی. او مقطع شعر دی پکې چې مونږ خو په ګل پسې ړانده شو سپرلی دې ته وایي. مونږ خو په ګل پسې ړانده شو سپرلی دې ته وایي. که موسم شل ځل د سپرلی دی خو خزان هم دی. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني ستاسو هم چې دومره ښه غزلې مونږ سره شریک کې. مینوالو ته به په تلو تلو کې شاجي ګل صاحب تاسو څه داسې پیغام ورکوئ چې مینوال کتونکي ته د هغې نه څه دغه اوچت کړي. نو بالکل زما د مخه تمامو مینوالو بلکې تمامو انسانانو ته دغه یو نصیحت چې د ځمکې څومره مخلوق یوازې انسانان نه چې څومره مخلوقات دي په هغوی باندې رحم وکړئ. الله پاک به په تاسو باندې رحم وکړي. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني. یو ځل بیا ستاسو هم ډېره مهرباني او جهان مننه چې دومره سخت وخت کې مونږ له ټایم راکړو. په تلو تلو کې زه به هم اجازت غواړم. نو بالکل ما سره زه انضمام خان او ما سره کیمرامین له ورکړي اجازت. تلوي الله په امان.